بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 22 د دسامبر کال 2015 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د نور ورځو په شان زما برنامه اوله به قسمتي په دریسو کې دی، یعنی د خیبر پختونخوا او بلوچستان د ازادي غوښتونکو عملیات، نړیوال موضوعات او سیمایز موضوعات دادي. او په دویمه برخه کې چې بیا نشروم هغه کې تاسو پوښتنې او تفسیری دي چې هغه کې هم باید کولای شي هغه تاسو وګورئ، نو هر څوک خپل د خوښې او د علاقې پروګرامونه کتلی شي. راځم د اولې برخې ته. په بنو باجوړ او وزیرستان جنوبي کې پر نظامی پوستو او مرکزونو باندې بریدونه شوي دي، بالخصوص د پولیس په مرکز باندې برید شوی دی او دا برید د لیزري اسلحې او د ډرون په ذریعه باندې شوی دی او په دې کې کافي زیات تلفات اوښتي دي. ویل کېږي چې د 18 نه زیات فوج دغه عسکر وژل شوي دي او 10 نه زیات په دغه عملیاتو کې ټپیان دي. او د همدارنګه په خیبر پختونخوا کې یو بل موټري نظامی موټر باندې چاودنه شوې ده چې په دې کې 3 پوځیان مړه دي او 3 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه مجاهدینو د پیښور تورخم په لاره کې په شارع باندې د چک پوسټ جوړ کړی دی، کنټرول او په پښتنې دغه کړی دي، لکه څنګه چې 13 ورځ مې تاسو ویلي چې په بلوچستان کې دا کار شوی او بل ورځ مې تاسو ویلي چې په باجوړ کې او همدارنګه په اټک کې دغه شوی. اوس د تورخم او پیښور په لویه لار کې مجاهدین راکوز شوي دي او ولته چک پوسټ جوړ کړی دی چې دا په خپله ښیي چې د ورو د مجاهدینو کنټرول په ساحه کې زیاتیږي او د پوځ او د حکومت اثر او رسوخ په سیمه باندې کمیږي او د سیمې مجبوریږي چې پرېږدي، چې دا یو ډېر لوی دغه دی بدلون دی په حالت د پاکستان کې را روان دی او مجاهدین ورو قوت زیاتېدو کې دی. همدارنګه په بلوچستان کې څو نظامی پوستو باندې د مختلفو سیمو نه بریدونه شوي دي. په دغه بریدونو کې په مجموع کې 14 فوزیان وژل شوي دي، 10 نه زیات نور ټپیان دي او همدارنګه ازادي غوښتونکو کافي اسلحه اخیستې ده او د سیمې نه ووتې دي، ځکه چې د دوی د عملیاتو نه پس پوځ هم هوایي بریدونه شروع کړي او هم د ځمکې د خوا نه، خو د ازادي غوښتونکو او ننګیالیو په موقع باندې خپل غنیمت ترلاسه کړی دی، کاروایی کړې ده او د سیمې نه ووتې دي. دا د بلوچستان او د ساحه کې. راځم د پرون د راپور په هکله عبدالله حقیار ورور بیا نن مسج کړی دی، دی ویلي چې په بلوچستان او په ټانک کې د 100 نه زیات وژل شوي، 14 ټپیانو او 3 افسران پوځیان یعنی مهران، آصف او عمران په نوم باندې دا هم وژل شوي دي. دا د دوی هغه مختصره غونډې دغه چې د پرون ورځې د سایې په ځکه چې زمونږ معلومات چې دي زما معلومات هم خپل د مجاهدینو د سورس نه دي او مجاهدین کم او زیات نه لیکي. نو دا ورور وایي چې زه عمل ته اوسېږم، نو دا هر دفعه پرون یې لیکلي چې 116 شو او نن یې لیکلي چې 100 دي. نو ماته هم چې کوم خبرونه دي دا د مجاهدینو د اول سورس نه دي او هغه یو خبر چې راکوي په یو کې 1 نفر، یو کې 2 کې یو کې 3 د دنه زیات نه، هغه چې ټول کې 130 نه جوړیږي. نو زه مجبور یم هغه خبر چې صحیح هغه هم دغه کوم او دا ورور هم چې کوم خبر راکوي هغه هم زه تاسو ته وړاندې کوم چې دواړه تاسو سره وسي. په 20 د دسمبر ټول عملیات چې په خیبر پختونخوا کې شوي دي 15، په دې کې په ټانک کې 15، په باجوړ کې 4، په وزیرستان جنوبي کې 3، په خیبر کې 2 او همداسې ډیرې اسماعیل خان کې یو اپریشن شوی دی چې ما دا ټول پرون تاسو ته وړاندې کړی دي. همدارنګه په تیرا کې داسې خبر دی، له کابل ورځ مې تاسو ویلي چې د حکومت داسې پلان دی چې خلکو ته داسې دغه ورکړی ده چې 100,000 روپۍ به ورکوي که څوک خپل کور پرېږدي او 100,000 کلدارې به ورکوي که څوک کمځوان د مجاهدینو خلاف جنګي. اوس د دوی مکمل پلان داسې مخې ته راغلی دی چې
دوی خلک آماده کړي دي دې ته چې دا سیمه پرېږدي او د ده ځینه ووځي. ویل کېږي چې په 10 د جنوري 2016 نه تر 15 د جنوري 2016 پورې به 1,30,000 کسان د تیرا د دغې سیمې نه ویستل شي او بل ځای ته به منتقل کړلی شي. او دوی ته دا وعده ورکړل شوې ده چې په 2 میاشتو کې به دوی دا ساحه صافه کړي او په 5 د اپریل 2016 کې به دوی بیرته کولی شي خپل سیمې ته راشي. چې دا یو پلمه ده، بهانه ده چې یو ځل دا ځای په دوی تش که. زه فکر نه کوم چې دا خلک وشي کولی بیرته خپل ځای ته راستانه شي. او په دې رقم ته د پښتانه د یو سیمې نه به متواري کوي، ځکه چې د مجاهدینو هغه حمایت او دا به هم کمیږي، ساحه د فوجیانو لاسته ولېږي. زه فکر کوم چې دې کې به حتما یو فیصله به قوم او مشران به سره کوي چې دا خلک ونه ووځي او د پوځیانو دا خبرو نه مني، ځکه چې دا شی د مجاهدینو په مورال باندې کوم تاثیر نه کوي، عملیات نور هم زیاتیږي. خو دغه د پوځ لګیا دی، نوی پروګرام ورته جوړ کړی